د رحمان بابا کلام دی چې د نصیحت نه ډک دی. وای چې مدام د بل عیب ته نظر کې، خدای له خپل عیب ولې نا خبر کړي. که یوه جودانه عیب ویني د نورو، هغه یو جودانه عیب به یې تور غر کې. او کو د خپله ګناه لویه لکه غر وي، په حیله حیله به غر د مچ وزر کې. کو څوک تله د انصاف په لاس کې در کې، خپل ټټو او د بل اس په برابر کې. تو لعنت دې په دا هسې منصفی شه، تو لعنت دې په دا هسې منصفی شه چې له حق او باطل وته ګذر کې. خدای مقام د ملائکو تا ته درکو، ته د خپل صورت په خپله ګاو خر کې. چې خدای ستا په رضا کار کستا هم بویا، چې د خپل رضا واړه و خدای ورکې. نه هغه د چا د ستا په رضا کار کا، ته خپل ځان د ده په کار کې موقر کې. او په نعمت شکرانه کولی نشي، چې زحمت در باندې درشي شور و شر کې. که د یو ویښته د ځان د پاسه کوک شي، ځان هغه ساعت له خدایه مرور کې. او که شیندلی دي په خدای وي یو ککوړی، نمایای په جهان کې لکه انور کې. لکه څوک تر مکې لاړ شي بیرته راشي، د دنیا د پاره هسې لوی سفر کې. او که یوه راته زر دې په لاس کې وځي، خرڅ خروار د عبادت په رته زر کې. په دنیا پسې دې نوري دي رنګ کړي، ځان و خلقو ته درویش و قلندر کې. د ځوانۍ عمر دې تیر کو په غفلت کې، د پیریه په وخت کې زیرمه د محشر کې. او لکه وار چې د زړې لولیه تیر شي، اوس توبې له ضرورته په سپین سر کې. په پیرۍ کې د ځوانۍ چارې نشي، د عاشور په ورځ به څه شکل اختر کې. او لکه بیخ د زړې ونې چینجي وخوري، په دا تیر عمر به څه خاخ و ثمر کې. او دغه باغ به دې خلاص نشي له خزانه، که چاپیر ورځینې صد د سکندر کې. و بدخواو ته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک دی که باور کې. رحمان بابا مونږ ته مخاطب دی او وایي چې مدام د بل عیب ته نظر کې، خدای له خپل عیب ولې نا خبر کې. مونږ همیشه د پاره د بل عیب ته نظر کو، نو چې کله زمونږ سترګې بل ته خپل بد راته بیا نه ښکارېږي. پښتو کې وایي که نه، خپل بد د ولو منځ دی، د ولو منځ دی ځای ته وایي. نو دا خو سترګو ته نه ښکارېږي، دا خو څوک په شیشه کې هم ځان ګوري نو ولې ته نه ښکارېږي. رحمان بابا وایي چې ته چې د بل عیب ته نظر کې، بل ته ګوته نیسي، نو ځکه د خپلو عیبو نه بې خبره شوې. او چې کله یو انسان د خپلو عیبو نه بې خبره شو، دی تباه شو. انسان ته چې پته وي چې یا الله په ما کې دا کمی دی، په ما کې دا عیب دی، دا عیب دی، نو دی بیا د اصلاح کوشش کوي. لکه څرنګه چې یو انسان بیماري، هغه ته پته ولګي چې یاره دلته درد دی، دلته درد دی، دا ځای سوی کوي، دا ځای، نو لاړ شي ډاکټر له. او ډاکټر ته وایي چې دا تکلیف دی راته، ډاکټر ورته دوایي ولیکي، هغه دوایي وکړي، پرهیز وکړي، الله تعالی یې سم کړي. دغه رنګې کو چېرې مونږه د بل بدو ته نظر نه کوو او صرف په ځان متوجه شو، ځان ته توجه وکړو چې یاره په ما کې کمې کمی دي، په ما کې څومره خرابۍ دي، څومره فساد دی، څومره بیماری دي زما په دې ذات کې. او بیا چې مونږ ته چې کله مونږ ځان ته متوجه شو، نو مونږ ته به د خپلې کمۍ په نظر راشي. چې کله په نظر راشي، نو خامخا چې بل انسان مونږ ته په دغه بربادو، په دغه فساد، په دغه کمو باندې، په دغه عیبونو باندې مونږ ته بل بد ښکارېږي. چې بل راته بد ښکاري ولې؟ چې په هغه کې بدۍ دي. نو چې په مونږ کې بدۍ وي او دا بدۍ مونږ په خپله په ځان کې وینو، نو آیا مونږ ته به ځان ښه ښکاره شي؟ که انسان نو ځان به ورته ښه ښکاره نه شي، ځان به ورته بد ښکارېږي، لکه څرنګې چې ورته مخاطب بد ښکارېږي. نو دی به څه چل کوي؟ بیا د ځان د درنولو دپاره او ځان د خلقو په نظر کې
او پسترګو کې د ځایولو د پاره د به د ځان سو باسي بدی وباسي عیبونه به د ځان وباسي او اصلاح به وشي. نو رحمان بابا زمونږ نه داسې انسانان جوړول غواړي. که یوه جودانه عیب ویني د نورو هغه یو جودانه عیب به تور غر کې د بل د جو دانه چې کنه د وربشې دانه یا د وریجې یو دانه چې د بل بد ویني نو بس د هغې د وریجو یا د وربشو د دغې دانې نه به تک تور لوی غر جوړ کړي چې لکه دا خو داسې سړی دی دا خو داسې سړی دی. خو د دې په مقابله کې بیا خو د خپله ګناه لویه لکه غر وي په حیله حیله به غر د مچ وزر کې او که ستا خپلې ګناهونه یعنې خپله ګناه او ستا خپل قصور د غر عمره لوی وي نو ته هغې له حیلې ګورې بهانې ګورې او د مچ وزر به ترې جوړ کړې بالکل سپک به یې کړې. د بل غلطي د مچ د وزر عمره سپکه ته ترې غر جوړ کړې خپله غلطي خپل عیب او خپل بد د غر عمره درانه د مچ وزر ترې جوړ کړي. نو دا څه شو دا ستا سره چې کومه تله ده ستا سره چې کوم انصاف دی ته چې کوم اندازه لګې نو دا غلطه ده ته انصاف نه کې. رحمان بابا بیا وایي که څوک تله د انصاف په لاس کې درکړي خپل ټټو او د بل اس په برابر کې دا هر انسان الله سبحانه وتعالی دل عقل ورکړی دی او الله په قرآن کې هم فرمایي کنه چې سوره رحمان کې دي چې مونږه اسمانونه ځمکې پیدا کړي دي او بیا مونږه میزان یې ایښی دی یعنې د هر څه کې توازن دی او کله چې یو څیز دی په توازن کې وي نو دکې فساد نه راځي خو چې کله دی د توازن نه سرکشي کوي که نه بیا فساد شروع شي. مثال په طور نور دی په توازن کې دی سپوږمۍ په توازن کې ده دی چې کله یا اسمانونه ځمکې د دې خپل یو توازن دی د هغې نه چې دی اخوا دېخوا کېږي نو بس نظام به تباه شي خرابي او فساد به جوړ شي. دغه رنګ انسان له الله سبحانه وتعالی میزان ورکړی دی دله الله توازن ورکړی دی او دغې میزان کې چې کله ورانی راشي نو دا انسان پاتې نشي دی بیا څاروی شي. لکه څرنګې چې رحمان بابا دا خبره د شعرو نه راغستې ده او وایي چې کو تاله د انصاف تله څوک په لاس کې درکړي چې والا انصاف ته وکړه چې تا څه وکړو بس ماته منظوره ده نو ستا سره ټټو دی خر دی خچر دی که نه او د بل سره اس دی نو بس دا دواړه برابر کې حالان کې ټټو یا خر اس ته په قیمت کې نشي رسېدلی اس ته په کارکردګۍ کې نشي رسېدلی اس اعلی دی دوی ادنا دي. نو انسان لا داسې توازن پکار دی چې د خپل ټټو او د بل اس برابر نه کړي بلکې خپل ټټو ته ټټو په نظر وګوري بل اس ته اس ووایي. که چېرې دا دواړه برابر کړي نو توازن خراب شو د انصاف ونه کو او چې انصاف ونه کړي نو رحمان بابا وایي تو لعنت دی په دا هسې منصفۍ شه چې له حق او باطل ورته ګذر کې ستا په دې منصفۍ او په دې انصاف د لعنت شي چې ته چې له حق او باطل ورته ګذر کې چې ته د حق نه باطل ته لاړ شي. تعالی چا انصاف درکو دو تنو فیصله راوړه نو خامخا یو به په حق او بل به په ناحق نو تا ناحق والا وړ کو او حق والا دې پړ کو. دا نن سبا د هر انسان دغه کار دی او اعلی انسان څه ته موږ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولې یادو ځکه چې هغه عادل و هغه به اس او ټټونه برابرول هغه به حق او ناحق یو کول نه ځکه ته فاروق وای که نه فرق به راوستو چېرې دا باطل دی دا نقلی دی دا حق دی او دا اصلي دی دا شپه ده دا ورځ ده دا تور دی دا سپین دی. نو چې کله ته تور او سپین په دې کې فرق نه کې نو ستا دا منصفي په دې باندې لعنت همیشه د پاره. خدای مقام د ملائکو تا ته درکو
ته د خپل صورت په خپل گاو خر کې گاو خر غوا ته ویل شي کنه او خر ته ویل شي. رحمان بابا وایي چې اے انسانات تا ته الله سبحانه و تعالی د ملائکو مقام درکړی دی، بلکې ملائکو د تم سجده کړي، هغه هم ستا تعظیم کړي دی، هغه هم ستا عظمت منلې دی. الله تعالی ستا عظمت په ملائکو باندې هم منواو کړي دی چې دی ومنه تسلیم کړي چې دی عظیم دی. خو څه چلو شو ته د خپل صورت په خپل گاو خر کې، نو دا کم شکل چې الله درکړي خستا، نو په خپل عمل باندې، په خپل کارکردګۍ باندې، په خپل ناولی کردار باندې تاسو چلو کې د ځان په خپل ساروی جوړ کې، غوی د ځان جوړ کې او خر د ځان جوړ کې، حالان کې پتا او په ملائکو کې فرق نشته دی، خو صرف سچو کې چې انصاف وکړي، انصاف وکړي چې خدای ستا پر رضا کار کستا هم بویا چې د خپل رضا واړه خدای لور کې د هر انسان، بلکې موږ مسلمانان چې یو کنه نو زمون خدا خیال لې چې را ذکر وکړه، عبادت وکړه، مونږونه او بس دا وکړه هغه وکړه، او چې الله تعالی ستا پر رضا باندې بیا فیصله کوي. نو رحمان بابا وایي کوم چې دا غواړي چې الله تعالی دې ستا پر رضا باندې فیصله وکړي، ستا د خوښې فیصله دې وکړي، نو بیا خپل رضا هم الله ته وسپاره، ځان هم سرندر کا، وایي چې الله بس چې ته څه غواړې زما سره کولی شي، او چې ستا کومه خوښه وي زه به هغه کوم. ته وایې دا وکړه، جی ټیک ده، دا مه کوه، بلکل نه به یې کوم. نو کو څوک غواړي چې یاره د الله فیصلې دې زما د مرضۍ موافق شي، نو خپله مرضي دې بیا پرېږدي، الله ته دې په حواله کړي، خپله مرضي دې بیا نه کوي، او نه هغه د چا د ستا په رضا کار کا، ته خپل ځان د ده په کار کې موقر کې. الله تعالی په خپل قرآن کې فرمایي کنه وما تشاءون الا ان یشاء الله، ستاسو خوښه به نه کېږي، خوښه به زما کېږي. اوس دا بره چې ما کومې خبرې وکړې رحمان بابا دا بند چې دی، نو هغه چې کله موږ خپله رضا یا خپله مرضي چې دی دا الله له ورکړو، بیا د الله هره فیصله او کو زما متعلق او کو زما د قام متعلق، نو به بیا زما فیصله شي کنه چې زه یم یا الله چې تاسو وکړو. لکه څرنګه چې موږ یو جرګه بوزو، چا سره مذاکراتي څه مسله وي، دا جرګه یو تن ته اختیارات ورکړي چېرې دی به خبرې کوي چې ده څه وکړو، بیا هغه چې څه وکړي د قام دپاره یې. دغه رنګې زمونږ فیصله چېرې موږ غواړو چې الله دې زمونږ د مرضۍ فیصلې وکړي، نو خپل ځان خپله مرضي هغه ته په حواله کړه. اوس الله چې کومه فیصله کوي ته په هغې رضا یې، نو هغه هر رنګه فیصله وي ستا د مرضۍ شوه، ټیک شوله. خو الله تعالی خپله کوي، د بل چا نه مني. او ته څه کې ته خپل ځان د ده په کار کې موقر کې، د الله تعالی په فیصلو کې ته ځان موقر، عزت ته وایي که نه، توقیر نه وتی دی، ته ځان معزز جوړی چې یاره الله داسې کارونه وکړه چې زه معزز شوی، نو داسې نه کېږي. په نعمت شکرانه کولی نه شي چې زحمت در باندې درشي شور و شر کې، او چې کله الله سبحانه وتعالی د باندې نعمتونه شروع کړي راووری، شکر خو نه ادا کوي، زیات نه زیات به جومات ته لاړ شي، مکې ته به لاړ شي، داسې شکر خو نه دی. یا به بستره راوالي، تبلیغ له یا تسبیح راوالي، ذکر به شروع کړي، دا شکر نه دی. یا به الحمدلله وایي په ګیره به لاس راکاږي، دا شکر نه دی. شکر د الله چې کله د الله نعمت ته استعمال کې، ستا د زړه نه یو چغه وځي چې الله دا ستا نه علاوه بل څوک نشي کولی، او ته بې اختیاره په الله مین شي، دغه شکر دی چې ته د الله تعالی قدر وکړې. مونږ وګور لکه کرکټ به زه والم که نه، په کرکټ کې چې کم کپتان ورلډ کپ وګټي په اوږو یې ګرځاو نه،
په اوږو ګرځولې مینه نو سره پیدا شي او سی وکړو قدر وکړو. دغه قدر کول د سوې شکر وای. دا قدر چې کو نو بیا غزمون په زړه باندې راج کوي په اوږو ګرځاو. نو الله تعالی د دغه کپتان نوم زیات کمزورې دي. څومره نعمتونه الله درکړي، د وجود د نعمتونو ته وګوره، د بار د نعمتونو ته وګوره، د وجود د پاره چې دي. نو ستا چې د الله سره مینه نه راځي او الله نه قدرې او د الله نعمتونه نه قدرې، شکر نه وباسې، خر به یې کنه انسان نشو. نو شکرانه یعنی شکر نشي وکړي، قدر د الله د نعمتونو نه کې او چې لاغه د باندې سختی راشي چغې شروع کې. او کو د یو وخته د ځان د پاسه کوک شي، ځان هغه ساعت له خدای مرور کې اله هغه سختی د باندې راشي، یو وخته د کوک شو په دې وجود کې، بس د الله نه مرورې چیرې یا الله تازلی دلم کشندلې د په خدای وی یو کا کوړې، کشندلې د په خدای وی یو کا کوړې، نمایاں په جهان کې لکه نور کې. او کو چیرې د الله د پاره دي چرته یو کا کوړې ته یو ډوړې ده کنه په خابه مونږ چې واړو نو زمونږ د مایند چې به تنور ولګو نو وړمبه کا کوړې وړمبه ډوړې چې دا هغه به مونږ لراټه وې دا دی وړو باندې وې شي واړه به ډېر خوشاله دل کنه. نو کو تا چرته یو کا کوړې خیراتی ور کړې نو بس هغه به خلکو ته وی چې ما صدقه ورکړه، ما خیرات ورکړه. دا سې کې لکه څنګه چې نور راخیږي یو کا کوړې سنور خو نه دی. نو هغه بیا ته په خپل ښکارا کې خلکو ته چې اوه ما دا چلو کو. او لکه څوک تر مکې لاړ شي بیرته راشي د دنیا د پاره حاصل لوی سفر کې پوخا به خلک د دنیا د پاره بار ته نه وتل کنه، دا کارخانه او دا کسی مسیح خو نه پټیو نه ارزه کې پټیو خلکو به کار کرونده کوله. نو د مکې دا سفر به ډېر لوی ښکارېدو. اوس خو د یوې دنیا د یو سر نواله بل سر ته ځه، امریکا څومره لرې ده کنه، او ناروی او دغه کینیډا او دغه علاقې څومره لرې دي، خلک ولځي د څه دپاره دنیا دپاره. نو رحمان بابا وایي چې لکه څنګه چې یو سړی مکې ته لاړ شي او بیا واپس راشي نو ته د دنیا دپاره دومره سفر کې چې ته دنیا عمومي، یعنی د الله په لټون کې یو قدم نه وځې او د دنیا په لټون کې ته دومره سفر کې لکه څنګه چې سړی مکې ته لاړم چې بیا راشي. که یوه رته زر په لاس دي که یوه رته زر د په لاس کې وځي او خرڅ خروار د عبادت په رته زر کې کو لږ یعنی یوه رته وړوکې غونته کې وزن دی چې هغه سره زر د په لاس کې راشي نو په هغې باندې بیا خپل ټول ایمان خرڅې په پیسو باندې په ماده باندې ته ایمان خرڅې. عبادت څه شو؟ ایمان شو. بیا د ځان یېري سامیری او په دنیا پسې د نوري دي رنګ کړي ځان و خلقو ته درویش و قلندر کې او تا دا سپینې کپړې چې د اغوستې دي او دا تسبیح او مسواکونه او بسترې او مړه دا حج له چې دي عمرو له چې دي او دا مذهبي رسومات چې ادا کې نو دا د دنیا پسې دي. دا خو تا د دنیا پسې نوري یعنی نوري ستوي کپړو ته کنه جامو ته تا جامې د دنیا پسې رنګ کړي دي خو خا به جامې رنګ کې دي اوس خو رنګ کړي راځي پوخ رنګ دی. پوخا د جامو پوخ رنګ نو ځکه چې دا د ماشین نه وته دا به هاند میډ وي نو هغه رنګ به یا کچاو او یا به بل رنګ به دی ولور کو بل رنګ به په مخاطو. نور رحمان بابا هم دغه خبرې کوي چې په دنیا پسې د نوري دي رنګ کړي تا د دنیا په حصول پسې خپل نوري رنګ کړه خپل جامې دې رنګ کړي او خلقو ته څه کې خلقو ته وی چې زه درویش یم او قلندر یم. تاسو کو ګورئ د ملنګان او درویشانو قلندران چې دی دا سپړنګي چوپړې کپړې اغوندي کنه شنی او سیو دغه نو خلکو ته پته لګي چې دا ملنګ دی د دنیادار نه دی. نو زمونږ د مذهبي خلکو څه چل کړی دی دا تمام مذهبي خلق چې دی دا کو د هرې فرقې دی تاسو په الله یقین وکړئ الا ماشاء الله کړه تاسو په الله یقین وکړئ دا ټول د دنیا پسې دي ټول دنیا پرستی خو ځان راته قلندران او درویشان کړي دي چیرې مونږ بس دنیا خو خانه ده حالانکه دا ټول ابن دنیا دي دا ټول د دنیا بچی دي.
او د ځواني عمر د تیر کو په غفلت کې د پیرې په وخت زیرمه د محشر کې ځواني عمر د څه په غفلت کې تیر کو الله د یاد نه کو الله سره د مینه ونه کړه صرف ماده او دنیا د لټوله اوس چې کله بوډا شوې زیرمه فکر ته وای کنه پیرې بوډا توپ ته وای چې بوډا شوې اوس د قیامت فکر دې پیدا شو چې څه چل برا سره کیږي نو څه چل بد سره کیږي څه چې په ځواني کې کړیو هغه بد سره کیږي ته الله نه یادولې الله دې یاد کړي نه نو قیامت پر ورځ څنګه پاسه ته به مړون پاسه او بیا به وایي چې الله زه په دنیا کې ژوند دی ما ته ولې ډون پاسه ولم نو الله به وایي چې دنیا کې زما نه خطا لراتلې چیرې ما یاد کا زما سره مینه او کا زما سره تعلق پیدا کا ته دا غینه به خبره وي تا غته نه قتل نو مانن ته ير کړې تا زیر کړم په دنیا کې نن ما ته ير کړې بس دغه حال بینو لکوار چې د زړې لولې تیر شي او اوس توبه له ضرورت په سپین سر کې لولې پروفیسور اسیر منګل صاحب لیکلي چې دمه ته ویل شي رقاصه چې دکنه نو لکه څنګه چې رقاصه یا مونږ برقاسم نو یو فاحشه خزه چی هغه دغه وار تیر شي بوډۍ شي نو بیا چې بوډۍ شي توبه وباسي چې خدای پاک ما معاف کې نو زمونږه مثالم د دقه فاحشه خزه ده چې لکه چې طاقتونی وسنی ګنا نه دغه نه کو لکه تختونه ګنا پریدونه او چې کله بے وسه شو لاس خپې کاږي شي خپل کاږي شي سترګې م کاږي شي بس یو بیکار محض بوټي پاتې شي نو بیا توبه وباسو یا الله ما معاف کړي یا الله ما معاف کړي ته داسې نشته زما عزت مند او په پیره کې د ځواني چاري نشي د عاشور په ورځ په څه شکل اختر کې نو د بوډاتوب په وخت کې د ځواني کارونه څوک نشي کولای ځواني د الله درکړي دا نه چې ځواني به په ګناهونو کې په غفلت کې تیرې بیا چې بوډا شي نو ستل به کې او توبه به وباسي او ځان بخښ کې او د الله سره مینه کې نه داسنده دغه توبه الله نه قبلای دا داسې ده لکه څنګه چې د عاشور په ورځ باندې یو انسان اختر کوي نو چې اختر تیر شو او د عاشورې ورځ ده نو په کوم شکل باندې اختر کوي اختر د اختر په ورځ کېږي چې اختر تیر شي وای دا نکریزې د په دیوالو مګه کنه نو دغه خبره مونږ ته یو نقطه په نظر راځي چې هر څه چې دي د الله رضا کول په ځوانۍ کې دي او کم ځوان چې الله رضا کی در جوانی توبه کردن شوی پیغمبري دا د پیغمبرانو هغه پیروي ده د پیغمبرانو سنت څه دي په ځوانۍ کې توبه ایستل د ګناهونو نه نن منګه د پیغمبر سنت څه ګرځولې دي بس ګیره دا پټکې دي بستری دي او مړه حفظ د علم دی او ذکر دی تلاوت ته کنه تراوی دی او یو شی بل شی نه دانه دي د پیغمبر پیروي د پیغمبر اتباع هغه په ځوانۍ کې د ګناهونو نه توبه ایستل دي لکه بیخ د زړې ونې چنجي وخوري په دا تیر عمر بس خاخ وسمر کې بیا رحمان بابا ته خو بوډا شوې ځواني په غفلت کې تیر کړه لکه د فاحشه خزه د ځواني ټوله او غربوله او زناونو کې په ګناونو کې بیا چې سپین سر دیونه وو سوکتال راځي نه تا باندې سوکلس روپیم بیا نه ورکړي بیا توبه وباسي او اختر تیر شو او اختر کې ځواني دی لاړه او وای چې اوس په دې بوډاتوب کې مې الله خوشاله کړي نو پسې خوشاله تاسو رسې د خوشاله ولو کنه نو رحمان بابا ته بیا وای چې لکه بیخ د زړې ونه چنجي وخوري لکه سرنګي چې زړه ونه نو دا ولې وچ شي د دې دا زیلی چې دی د دې دا ویخ نه دی دا جړې چنجي وخوري وینه وخوري هغه لرګي زوړ شي نو د ځمکې دا وینه وتاړم شي چې وتاړم شي بس هغه زړونه څه شي وچ شي نو تم دغه سلکه ستا
هغه جړه چې دا کنه ځواني خودله وینو ګناونو نفس او شیطان خوړلې دا نو اے بوډا په دا تیر عمر بس خاخو سمر کې چې ونه وچه شوه بوډۍ شوه او جړې ولا وینو خوړلې او چینجو خوړلې نو څه به څانګه وکړي او څه به میوه وکړي نو څانګې او میوې دا په طاقت کې کېږي چې د وس د بدو نه وي څه به ته څه به دې ښه وي توبه هله د شرابو چې شراب درته پراته وي چې بوډا چې خوله کړشه په بیا توبه د څه کې هغه ښه د بدو بد دي د ناکامه چې ته ښه کې مولا ناس د ټوکړو شکور ته ویرندانو ته خراب غریب څه وکړي جومات کې نه معشوق شته نه شراب دا چې باغ د ګلو ډک وي مستانه غوندې ماښام وي دا چې سرې سترګې ساقي دي په سور لاس نیولې جام وي دا چې تا ته نرۍ سترګې غلي ووایي سلام په مکیز د زړه کې بلکې د مستۍ دوزخ تمام وایي راشه زما یاره وخت یې لږ خبرې ډېرې بیا دې روغ غوندې اوږې نه پستې لیچې کې چاپېرې خوله دې خولې ته کې در پورته شونډې سرې تودې بېهوشه لکه بله ډیوه رپي د ځوانۍ مستۍ له جوشه سینه در وړي سینې له د بخمل هسې ریښمینه د ارمان او مینې ډکه د نرګسو نه نیازبینه او ستا وجود یو سمندر شي د طاقت او د سرور زړه دې واخلي هغه اور چې هم اور دی او هم نور نو ته چې دغه وخت اوچت شي او را شروع شي په ژړا لیونی وایي قسم دی چې یا خو غوث یو یا اجرا چې ځوانې او بالکل په طاقت کې نفس خوشحالولی شي شیطان خوشحالولی شي تا ته یو پیغله راغله او څه درته کوي بلنه درکوي د ګناه د زنا او ته په ژړا شي هله بیا زبرګې ځوانۍ په وخت کې چې وس دې نه بوډا شي خوله دې کړشه په شي بیا څه له توبې وباسې نو رحمان بابا وایي لکه بیخ د زړې ونې چینجې وخوري په دا تېر عمر به څه خاخوه سمر کې اوس پس ته څه میوه ونیسې څه به خاخونه ونیسې کښېنه په قلاره خنزیره او داسې خلکو ته الله تعالی په پیرۍ کې هم توبې توفیق ولا نه ورکوي او دا موږ چې ورته وایو که نه چېرې هله پنځه وخته مونځ کوې اوس عمره یې وکړه حج یې وکړه دا توبه نه ده دا د توبې دوکه ده وله دینداره شو په تبلیغ کې لاړو بچي عالمانان شو حافظان شو تاسو په الله یقین وکړئ دا د توبې دوکه ده دا فریب دی شیطان په دوکه کې پرې باسو توبه دې ته نه وایي او دغه باغ به د خلاص نشي له خزانه که چاپېر ورځینې صد د سکندر کې ځواني دې له به خامخا بوډاتوب راځي نو دغه باغ به د خلاص نشي له خزانه که چاپېر ورځینې صد د سکندر کې که ته د ځوانۍ پسې هر څومره د لکه صد ته وایي دیوال ته وایي سکندر ذوالقرنین چې په دې قرآن کې هم واقعه ده نو ده چې یاجوج ماجوج ته کوم دیوال والی و چې هغې پې بیا نشي راتلی که نه په دیوال نشي راوړېدی او خلق پې په امن شو نو که دغه رنګې ته دیوال د وسپنو د ځوانۍ ته ووهې نو هم به چې دی دا ځواني دا به تېرېږي دې باغ له به خزان راځي ستا دا ژوند به ختمېږي مرې به و بدخوا ته څوک نیک نصیحت نه کا او رحمان ستا په غم شریک دی که باور کې او بیا رحمان بابا وایي چې انسانه زه ستا خیرخوا یم ای زما مخاطبه زه ستا خیرخوا یم کو زه ستا بدخوا وې او ته زما بدي نه شوې ته زما بدي شوې ما به تا ته نیک نصیحت نه کوو دشمن ته څوک نصیحت نه کوي د نیکۍ دشمن ته خلق څه کوي تباهۍ ترغیب ورکوي چې الله دې زر تباه شي نو زه تا ته نصیحت کوم نو دا نصیحت چې تا ته کوم نو دا ته زما دشمن نه دوست مې خفه کېږم د باندې رحمان ستا په غم باندې شریک دی ستا په درد دردیږي خو چېرې یقین دې وکړو تاسو ګورئ که نه لکه و بدخوا ورته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کې ما بل ورځ هغه یو ویډیو ورکړې وه نوې بلا د غني بابا هغه نظم چې و نو پای کې ما ټولې فتنو ذکر کړی و که نه اشارتن نو په کنارو په اشارو کې دغه کنایي اشارې چې ما ورکولې تصویران مې پکې هم په هغې
تمنیل ورکړي دي. نو زما د یوې ډلې سره هم څه دشمني نشته، او زه الحمدلله د هر فتنې نه الله وښکلی یم. زه په خپله فتنه نه یم، زما څه خپله لار تاسو ته نشته، زما لار د الله لټون دی. نو که د الله لټون ته تاسو فتنه وایئ، نو الله دې تاسو ټول په دې فتنه کې گرفتار کړي. ځکه دا خو د خیر خبره ده. زه د یو مذهب سړی هم نه یم. دا څومره فرقې چې دي دا ټولې فتنې دي، او زه نه یم. مثال په طور امت دوه حصې شو که نه، شیعه او سني. نو که زه یم چې سنیان په حقه دي، دا خو ځکه یم چې سني یم که نه. شیعهګان له لاړ شه هغه وایي نه دا په ناحقه دي، او که یو سړی شیعه پیدا شوی دی هغه وایي چې شیعه په حقه دي، نو سنیان له راشي چې سنیان ورته څه وایي. بیا دغه رنګې هره ډله صرف د ځان اثبات کوي چې یاره موږ په حق یو، د نورو ټولو څه کوي تردید کوي، رد کوي. نو دا نورې ټولې فتنې چې دي هره ډله چې ده رد کوي، په خپله د یو بل پسې بدلي کي. دا د عقل وال لپاره دا اشاره کافي ده چې کو مثال په طور زه د بریلیانو اصلیت معلومول غواړم چې دا څنګه خلق دی، نو دیوبندیانو کتابونه ولوله. او که زه یم چېرې د دیوبندیانو اصلیت معلوم کړم، نو بریلیانو هغه ولوله. دواړو چې د یو بل خلاف سم لیکلي بالکل صحیح لیکلي دي. خو چېرې زه یم چې د سنیانو اصلیت معلوم کړم، د شیعهګانو وروله. او که ته وایې د شیعهګانو اصلیت دې زه معلوم کړم، نو د سنیانو ده کتابونه ولوله. او دواړو چې سم د یو بل لیکلي په یو بل په هکله، دا ټول بالکل درست دي، خو دا هر څه پکې دي. نو زما عزتمندو، ما چې تاسو ته د فتنو نشاندهي کړې ده، زه په خپله فتنه نه یم، بلکې تاسو د فتنو نه بچ کول غواړم. او زه ستاسو خیرخوا یم. کو تاسو کنځل کوئ، کو خیرې کوئ، کو نفرت کوئ، خو زه ستاسو خیرخوا یم او تاسو ته نصیحت کوم. ستاسو نه زه په دې نصیحت باندې هېڅ هم نه غواړم. تاسو ماله څه راکوئ؟ زه 3 ټایمه ډوډۍ خورم او په خپل کور کې را باندې الله خوری. د چا میلمه کېږم نه چا میلمه کړی. کوم میلمه شم یو پیره نیمه میلمه شم. بیا زما بچي دي، دا خو هر وخت موږ څوک میلمانه کولی نه شي. ستاسو نه هېڅ نه غواړم. خو دا زه چې د کومه خبره وکړم په دې سوچ وکئ. زما د یوې فرقې سره دشمني نشته دی، خو چې څنګه فرقه ده زه یې تاسو ته ښیم، څنګه دغه خلق دی تاسو ته زه ښیم. اوس چې تاسو پرې سوچ نه کوئ، ما ته کنځل کوئ، دا ستاسو خپله ناپوهي ده، خپل حماقت دی. او تاسو سوچ وکئ په دې خبره باندې چې که زه تاسو ته نصیحت کوم، نو زه ستاسو دشمن نه یم، او تاسو زما دشمنان نه یې. ستاسو خیرخوا یم، تاسو ما ته خواږه یې. خو د هغې په نتیجه کې تاسو ما ته بد رد وایئ، کنځل کوئ، نو دا ستاسو حماقت، ستاسو ناپوهي ده. الله دې تاسو ټول له عقل درکړي. دا د رحمان بابا کلام ستاسو خوښ نور ته اوسه.